دا غځای موقع نه چې کوم دین تفتیش سٹارټ شو بیا رو چې کوم دی نو لومبی ټایم و چا داسې خلوب نه کولو اوله دغې ټیمونه جوړ شله نو موږ داسې د پولیس مختلف ټیمونه جوړ کړو ورسره چې کوم دی نو کوم چې لوکلیټي ده داسې ماشومانو کیس کې چې موږ روټین کوو موږ د کور نه 4 چاپېره چې دی نو تقریبا 30-40 کورونه چې کوم دی موږ د هغې دغه وکړو لکه معلومات وکړه د هغې ویټینګ سرچونه هم وکړل 35-36 کسان چې دی دا موږ دې کې راوستلو ټیکنیکل طریقې سره موږ انټاروګیټ کړو بیا چونکې د کور غم یو خو اني هاو موږ د علاقې د کمیټۍ په ذریعه د ماشومې مور ته د غم په دویم مرض اپروچ وکړو داسې څه خبره یې کې موږ ته میلاو شوې چې هغه د وقوعي چې کوم لومبی راپورټ شو دی ویلو چې د 6:30 بجې دا د کور راوتې وه دوباره هغې وویل چې نه ماښام منځونه وشله او زما د خاوند کور ته راغی هغې نه بعد دا وړه لړه بیا چې د خاوند کومه کیسه وکړه هغه اول یو وه چې بیا موږ ته چا وویل چې نه دا خو موږ د کلي چا وویل چېرې دا خو موږ د سره چې دی نو په دې ټایم باندې په دې لار په تلو لیدلې ده نو هغه حساب سره بیا چې دی د غم په 3 مرض باندې موږ چې کوم دی خو دا نه کوي چې لکه چاپه خو په طریقه دی موږ راوستو چې د سره موږ دا د ماشومې پلار عبید کوم چې زموږ بیا وروسته مین ملزم شو هغه هم راوسته هغه هم چې انټاروګیټ کړو هغه د ټوله خبره ومنله چې او یاره د هر څه ما کړي دي نو تفتیش نن موږ ملزم اف آی آر خو د طرفه درج شو اف آی آر خو د طرفه درج شو خو لکه مطلب دا چې دوی چې اول دا و چې زما لور چې کوم د مسپلیس شوی دا بیا مطلب دا غیر ډیډ باډي میلاو شو هغه کې په چا داویداری مونږ کړو چې زما چا سره دښمنی نشته ده او میډیکل راپورټ هم چې راغی نو په هغې کې دا خبره وه چېرې لکه د ماشومې سره څه د باندې څه تشدد نه دی شوی د باندې مطلب دا د دې سره ریپ وغیره نه دی شوی اټمپټ هم نه دی شوی نو بیا چې کوم دی نو لکه تفتیش موږ په هغه حساب سره چې کوم دی نو مخکې وچلو چېرې مطلب دا دی دا ماشومه دوره په امن سره په طریقه د کوره تلې دا جړلې نه دي چغې نه دي والي یقیني خبره دا څوک د فیملي ممبر دی یا داسې دی چې فیملي سره نږدې تعلق دی هغه حساب سره موږ خپل تفتیش وکړو الله تعالی کامیابي راکړي سر د دې په شا باندې وجه څه دي وجه چونکې موږ خو د تفتیش په ابتدایي مرحله کې یو موږ ته نن 3 دن کسټډي میلاو شوه خو د خپل انیشل بیان کې دا ووایي چې یاره زما چې کوم دی نو په لومبی ورځ نه چې کله ما واده وشو نو هغه وخت کې زما په خپل وایف باندې شک پیدا شو بیا چې کوم دی نو مطلب دا دی چې زما د لومبی بچی چې دا بیفور ټایم وشوه او په دې بنیاد به د چونکې بیا وروسته چم گاونډ هم پته ولګېده کوم چې د دیوال په دیوال گاونډیان چې د ښځې له به پیغورونه هم په دې بنیاد ورکول چې دا ماشومه زما نه ده نو مین وجه دغه ده چې د دا وی چې دا ماشومه دا ناجیزه ده دا زما نه سر کوم چې درج شوی اف آی آر دی پای کې د قتل مقدمات درج شوی ده مخکې اوس تفتیش تاسو تقریبا کمپلیټ کېدو ولادي نور تاسو پای کې دفعه شاملوي نو یو